دغه مرستې چې خوراکي او نور توکي پکې شامل دي د کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د یو مرستندوی بنسټ له لوري د اسلامي امارت د مسؤلینو په شتون کې په بلخ ولایت کې څه باندې 100 مدرسو سره ترسره شوه. ما تقریبا این مواد غذایی و غیر غذایی ما به 123 مدرسه امروز انشالله تسلیم میکنیم که البته مواد غذایی به 75 مدرسه است و 30 مدرسه در الحفاظ است که برای اونا قرآن شریف میتیم 2130 جلد قرآن شریف و 10 مدرسه است که برای اونا کتابا میتیم از درجه اول تا به دوره حدیث که ایرا به خاطر 75 مدرسه امروز د ولایت بلخ توزیع میشه. له دې سره ښاغلي شهید خیل د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره په بلخ ولایت کې د څه باندې 100 دیني مدرسو له فعالیت څخه د خبر ورکولو ترڅنګ زیاته کړه چې د دغو مدرسو د طالبانو د شته ستونزو د حل په برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. مدارس ولایت بلخ الحمدلله بعض از آمدن امارت اسلامی خیلی ترقی کردگی است و تقریبا ما که با امرای خود صف داریم ما 656 مدارس لیلی داریم و تقریبا 370 مدارس نهاریه داریم و در الحفاظ هم است تقریبا در مجموع 1300 مدارس لیلی و نهاریه ما به سطح ولایت بلخ داریم. ورته مهال یو شمېر طالبان چې له دغو مرستو څخه برخمن شوي دي د اسلامي امارت له لورې د دغه ډول مرستو هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې نور مرستندوی بنسټونه هم باید په هر ډول شرایطو کې د طالبانو د ستونزو حل په برخه کې مرستې ترسره کړي. نسبت به سالهای قبل هم در بعد کیفیت تدریسی و هم در بعد موادهای ارتزاقی و اعاشوی مدارس تلاش‌های خیلی جدی صورت گرفته و برنامه‌ای که امروز اینجا شاهدش هستیم و این جمع غفیری که اینجا موادهای ارتزاقی و اعاشوی مدارس تنظیم شدگی هست انشالله که از 50% زمینه‌های کاهش ارتزاقی مدرسه ها را به سیستم نرمال میبرد. پر ټولو هغه خیریه موسسو باندې غږ کوو چې همیشه زموږ د مدارسو زموږ د تعلیمګاو زموږ د هغه ځایونه چې د دې وطن بچیان پکښې روزل کیږي د هغو سره همکاره اوسي او توجه یې غواړو او د ریاست معارف څخه هم نړۍ مننه چې دا د دوی زیار کومک همکاري ده د خپلو مدارسو څخه او خپل شفقت او ترحم یې خپل د ولس د بچیانو سره دی خپل د ولس د مدارسو سره دی. د یادولو وړ ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنې وزارت له دیني مدرسو څخه د ملاتړ په برخه کې 15,000 بستونه په بلخ ولایت کې دغو بنسټونو ته ورکړل چې دغه چاره د دې لامل شوه ترڅو ګڼ شمېر هیوادوال په دندو وګمارل شي.